خاص ځینې ویب سایټونه به تاسو وپېژنئ چې تاسو کوم معلومات په کوم رقم ویب سایټونو کې پیدا کولی شئ. د مثال په ډول د آفات او امراضو په باره کې چې کوم ویب سایټونه دي هغه به تاسو وپېژنئ. د عمومي معلوماتو په باره کې چې کوم ویب سایټونه دي هغه باید وپېژنئ. میوه‌جاتو یا د نباتاتو د ورایټیو په باره کې چې کوم ویب سایټونه دي هغه باید تاسو وپېژنئ. د مثال په ډول زه راځم د ویکیپیډیا مثال تاسو درکوم چې په ویکیپیډیا کې کوم قسم معلومات تاسو ترلاسه کولی شئ. راځو انټرنیټ ایکسپلورر ته او پورته زه ورته لیکم چې ویکیپیډیا، خو د دې په ځای چې زه ورته اوس ویکیپیډیا ولیکم او بیا د ویکیپیډیا په داخل کې ورته یو څه ولیکم، زه په مستقیم ډول دلته ورته لیکم چې اپل او بیا ورته وایم چې اپل ماته په ویکیپیډیا کې را پیدا کړه. نو اوس به ماته ویکیپیډیا د مڼې بخش را خلاص کی، یعنی د مڼې سایټ به په ویکیپیډیا کې. ښه دلته راځو یو بله خبره را په یاد شوه چې ډېره مهمه ده. اکثره دوستان زموږ ګوګل ته هغه رقم دقیق معلومات چې ګوګل ستانه غواړي چې دا دپاره دقیقه لټونه وکړي هغه نه ورکوي. د مثال په ډول اوس ما ورته ولیکل چې اپل راته په ویکیپیډیا کې پیدا کړه. اوس ویکیپیډیا ماته څو قسمه اپل پیدا کړو. یو راته د اپل کمپنۍ را پیدا کړه. پاسینی ویب سایټ که چېرې تاسو وګورئ دا د اپل کمپنۍ ده. نو په همدې خاطر مخکې هم په دې باندې یادونه وشوه چې تاسو کله هم یو ویب سایټ اوپن کوئ د هغې نه مخکې د دې عنوان ولولئ او دغه لاندې چې یو دوه کرښې لنډ معلومات لیکل شوي دا ولولئ. که چېرې زه اوس د مڼې په باره کې معلومات ګورم په ویکیپیډیا کې، نو زما دغه لټونه دا به غلطه وي چې زه اوس راشم او په دغه لینک باندې کلیک کړم، ځکه چې دغه لینک که چېرې زه مطالعه کړم ګورم چې اپل انکارپوریشن لیکل شوی د ویکیپیډیا خو صحیح ده. لاندې وګورئ چې دا اپل کمپنۍ ده او چې دا امریکایي کمپنۍ ده. دا همدا کمپنۍ ده چې د اپل یعنی د آیفون موبایلونه یا د اپل کمپیوټرونه چې تولیدوي. نو همداسې راتلی شئ لاندې وګورئ، ګورو چې دغه بل سیکشن کې اپل لیکل شوی دی. دلته موږ ګورو چې دا هغه اپل چې موږ لټوو هغه دا یو دی. نو زه کولی شم چې اوس په دې باندې زه کلیک کړم او هغه معلومات چې د مڼې په باره کې زما په کار دي هغه زه ترلاسه کړم. په عام ډول باندې زه چې کله د ویکیپیډیا نه استفاده کوم، کله چې د یو شي په باره کې زما عمومي معلومات په کار یعنی جنرال معلومات چې دغه شی په دنیا کې څومره تولیدېږي، د دې علمي نوم څه شی دی، د دې طبقه بندي خصوصا ډېر زیات چې دا زه استعمالوم د علمي نوم، طبقه بندۍ او دغه اهداف دپاره استعمالوم. اوس ګورو چې د ویکیپیډیا ساختمان داسې دی چې دوی همیشه عکس لري، طبقه بندي لري او دلته لاندې ورپسې راځو چې تاریخچه لري، همدارنګه غذایي ارزښت لري. ورسره په څنګ کې هغه ممالک چې په مڼو باندې کار کوي، یا یې واردوي یا یې صادروي او یا یې تولیدوي، د هغې معلومات ستاسو په کار وي. تاسو کولی شئ چې په دغه صورت کې د ویکیپیډیا نه استفاده وکړئ. ویکیپیډیا کې راځو یو بل مثال ته، مثلا زه ورته لیکم چې انار په ویکیپیډیا کې، نو د اپل په ځای دا زه ورته لیکم چې پومیګرانیټ. اوس به ویکیپیډیا ماته د انارو هغه صفحه را خلاصه کړي. ښه د انار د صفحې د را خلاصولو دپاره زه راځم په ویکیپیډیا باندې چې د انارو صفحه د دې باندې کلیک کوم، دا به را خلاصه شي. دلته صرف غواړم چې بیا یو ځل تاسو ته در په یاده کړم چې سایټ په داخل کې لټول تاسو ته څومره ضروري دي او څومره مهم دي. ښه زه غواړم چې په دغه ویب سایټ کې را پیدا کړم چې آیا دغه ویکیپیډیا د افغانستان د انارو په باره کې څه لیکلي دي او که نه دي لیکلي. نو که چیرې دغه مکمل ویب سایټ چې ډېر زیات دی دغه ټول زه لولم او زه په دې کې د افغانستان موضوع پیدا کوم، دا ماته ستونزمنده ده. خو زه راځم کنټرول اف پریس کوم، د فایند بټن راځي، زه اوس په دې ویب سایټ کې ورته لیکم چې افغانستان. نو افغانستان چې زه اوس ولیکم، پورته دلته وګورئ دغه د اپشن سره څنګ کې وګورئ چې دوه میچه را پیدا شول، یعنی په دوه ځایونو کې افغانستان حتمني ذکر شوی دی. نو زه راځم اوس د نیکسټ په بټن باندې کلیک کوم چې اول ځل ماته افغانستان راښیي. حتمني دلته به یو څه لیکل شوي چې افغانستان څنګه، او دویم ځل باندې چې بیا زه کلیک کوم ګورو چې په دویم ځل کې هم افغانستان لیکل شوی دی چې قندهار افغانستان ورسره لیکلی. همدا مې تاسو ته صرف در یادول چې تاسو د فایند د اپشن نه ډېره زیات استفاده کولی شئ. دغه یو وړوکی اپشن تاسو سره ډېر زیات کومک کوي چې په اسانۍ سره هغه خپل مطلوب معلومات را پیدا کوي. ښه چې کله هم تاسو په انټرنیټ کې لټونه کوئ، نو د ګوګل دپاره به داسې کلمې استعمالوئ چې ګوګل ستاسو هغه کلمو باندې پوه شي او د هغې نه مطلب واخلي. اکثره وخت چې زموږ وروڼه مشکل لري هغه دا دی چې دوی ګوګل ته دغه موضوع نه مشخصه کوي. تاسو یعنې که چیرې په ګوګل کې یو څه لټوئ نو ګوګل ته مشخص کړئ. د مثال په ډول که چیرې شاخبري غواړئ نو ګوګل ته ولیکئ چې زما فرض کړه د شاخبرۍ باره کې معلومات پکار دي. که چیرې تاسو د امراض او آفاتو په اړه معلومات پکار وي، تاسو امراض او آفات ورته وښیئ چې دغه مرض یا دغه آفات یا عمومي ډول د آفات
په باره کې معلومات پکار دي دا به تاسو ورته ولیکئ. ځینې وخت داسې کېږي چې مثلا د یو کس د مڼې په باره کې معلومات پکار دي خو دا صرف ګوګل ته لیکي چې اپل زما پکار ده. نو چې کله انټر کړي دته د اپل په باره کې په زرګونو په لکاو ویب سایټونه را خلاصېږي. نو په دې وخت کې دا کنفیوز کېږي چې آیا زه اوس کوم یو ویب سایټ د دې نه را خلاص کړم. کله چې ویب سایټ خلاصي وي دلته خو سامان آلاتو عکسونه راغلي وو، بل ویب سایټ چې خلاصي دلته نور څه شیان په لاس ورځي. کیدای شي اپل په کوم ځای کې د کومې منطقې نومي دلته ګورو چې همدغه اول ویب سایټ چې زموږ ستاسو مخ ته راغی دا د اپل کمپنۍ ده چې د آیفون کمپنۍ ده. نو که یو سړی دې کې اوس شاخبري لټي او بل څه لټي خو دا ورته نه پیدا کېږي. نو تاسو باید همیشه چې کله سرچ کوئ نو لږ ورته مشخص کړئ. مثلا زه د مڼې د میوې په باره کې معلومات غواړم نو کم از کم زه باید ورته ولیکم چې اپل فروټ. نو دومره خو باید زه ورته ولیکم چې ګوګل پوه شي چې دې والا کوم اپل د دې پکار دی. همدارنګه کله تاسو د شاخبرۍ په باره کې معلومات پکار وي نو تاسو باید ورته ولیکئ چې د اپل پرونینګ یا کومه بله موضوع چې نو تاسو باید یو څه ورته مشخص کړئ. ځینې وخت ضرورت کېږي چې تاسو یو مکمله جمله ورته ولیکئ چې د څو کلمونه جوړه شوي یو غټه جمله ورته ولیکئ. ستاسو لټونه یا ستاسو سرچ نور هم دقیق کېږي. خو که چیرې تاسو صرف یو لفظ ورته لیکئ د مثال په ډول ځینې خلک داسې مواقع کېږي چې شفتالانو په باره کې معلومات پکار وي هغه پیچ ورته لیکي. پیچ به د یا د یو سړي نوم وي یا به د یوې ښځې نوم وي یا به د یوې کمپنۍ نوم وي. نو دلته ډېر زیات ویب سایټونه تا ته راخلاصېږي. خو که چیرې ته ورته ولیکې چې د پیچ پرونینګ زما پکار دی، د پیچ فروټ مې پکار دی، د پیچ د لیف ډیزیز مې پکار دي یا د پاڼې امراض مې پکار دي، کوم شیان چې ستا پکار یې هغه یو څه نه څه تاسو ګوګل ته دقیق کړئ نو تاسو ته به ډېرې په اسانۍ سره ډېر دقیق معلومات په لاس درشي.